انټیټي په حساب عام دی موږ سره یا انټیټي لویه دی یا یو انټیټي کې څو اټریبیوټس وي نو انټیټي تعریف کې موږ وایو یا انټیټي entities are specific objects or things in the mini world انټیټي چې کوم دی د یو خاص objects دی خاص شیونه دي یا things دي موږ سره په دنیا کې that are represented in the database چې په database کې موږ ښایو موږ یې شو کوو فار ایگزامپل د مثال په توګه د بیلګې په توګه د article موږ سره یو انټیټي ده فرض وکړه article ته نوم زه ورکوم ټایم ټیبل چینجز په تقسیم اوقات کې یا په مهالویش کې تغییرات د اتور بله انټیټي ده فرض وکړه وهاج د کورس بله انټیټي ده ډیټابیسز and the topic او هغه ټاپک چې کوم ټاپک باندې د ډیټابیس په کورس کې په کوم ټاپک لیکل کوو یا په کوم ټاپک ارټیکل لیکو اناونسمنټس فرض وکړه د اعلاناتو یو ټاپک موږ سره ده نو موږ سره په دغه ډیټابیس کې څلور شیان راغله ارټیکل یې موږ سره ټایم ټیبل چینجز راغی اتور یې وها شو کورس ډیټابیسز شو او ټاپک یې اناونسمنټ شو نو موږ سره دغه د ډیټابیس کې دغه څلور انټیټیانې فعلا شتون لري یا موږ وایو a person place objects event or concept که شخص وي که ځای وي که هغه یو څیز وي object وي یا concept وي که هر څه وي in the user environment about which the organization wish to maintain data کله چې اداره وغواړي چې د هغې په اړه معلومات سټور کړي and has more attributes دا ډېره مهمه خبره ده او کله چې هغه نور attributes ولري نورې ځانګړنې ولري داسې یو څه به انټیټي نه نیسي چې هغه یوازې یو شی وي نه هغه باید نور attributes ولري بیا موږ هغې ته انټیټي وایو is called entity دغه تعریف شو یا موږ وایو چې an entity is a person place thing or event for which data is collected and maintained د کوم څه په اړه چې موږ ډیټا راټولوو او هغه موږ مینټین کوو هغه موږ ساتو دې ته موږ انټیټي وایو صحیح ده خو مهمه خبره پکې دا ده چې بیا اټریبیوټس به نور لري که نور اټریبیوټس ونه لري بیا انټیټي نشي کېدلی د بیلګې په توګه یو لایبرري سیسټم دی د کتابتون یو سیسټم موږ جوړوو هغې کې موږ سره ډیټا دی موږ خو ډېره شیونه کېدای شي هغې په اړه سټور کړو ځکه الرټ سیسټم به موږ ته راکوي کوم کتابونه به وي کوم ټایپ به وي کوم څه به او موږ په لنډه توګه وایو چې بوک کتاب یې موږ سره یو انټیټي شوه کتابدار یا لایبرریان یې بله انټیټي شوه او سټوډنټ یې بله انټیټي ولې دې ته زه انټیټي وایم کتاب ته ځکه انټیټي وایم چې کتاب یو بخش د کتابخانه یا د کتابتون عمده شی کتاب دی چې د کتاب په اړه بیا نور اټریبیوټ شته دی چې دا کتاب نوم څه شی ده څو پاڼې لري قیمت یې څو ده په کومه ژبه لیکلی کوم جلد ده د کوم مضمون اړوند ده صحیح ده همداسې مختلف شیونه د دې په اړه زه لیکلی شم د کتابدار یا لایبرریان په اړه هم همداسې نوم یې څه دی ټلیفون نمبر یې څه شی ده پلار نوم یې څه شی ده داسې نور څومره معلومات چې د په اړه کنټاکټ نمبر ایمیل یې څه شی ده دا ټول شیونه د شاګرد په اړه هم شاګرد څوک ده پلار نوم یې څه شی ده کوم سن کې ده کوم سمسټر کې ده د کوم ځای ده لیلیه ده که نهري ده صحیح ده دا ټول شیونه موږ د شاګرد په اړه هم سټور کوو نو ځکه دې ته موږ انټیټي وایو چې دا نور اټریبیوټس لري که زه یو بله مثال وایم کالج سیسټم موږ سره یو د کالج یو سیسټم دی کیدای شي په هغې کې انټیټیانې ما سره سټوډنټ وي ټیچر وي کلاس وي صحیح ده دا ما سره شی شو انټیټیانې شوي نور هم تاسو را پیدا کولی شئ کیدای شي په کالج کې موږ سره یو بل انټیټي اګزام وي چې دی به په کوم تاریخ اګزام ورکوي کیدای شي ما سره یو بل انټیټي په کالج کې به څه وي کورس به وي چې کوم کورس کوم استاد کوم کورس کوم شاګردانو ته ټیچ کوي صحیح ده اوینو به وي موږ سره چې په کوم ځای کې موږ سره ټیچ کوي صحیح ده همداسې د کالج نیم به وي د کالج په اړه معلومات دی کالج نوم چېرته دی اډرس یې چېرته دی صحیح ده دا پرایویټ دی ټایپ یې که نه دولتي دی نو کالج به خپله ما سره انټیټي کېدلی شي همداسې نور څه چې د هغې په اړه نور اټریبیوټس ولري موږ ته انټیټي وایو ځینې مثالونه موږ سره د انټیټیانو په دې لنډ شکل کې دي لکه زه پرسن وایم ټیچر پلییر ډاکټر سټوډنټ ډرایور دا ټول ما سره چې دي اشخاص دي خو د دې په اړه زه معلومات سټور کوم دا ما سره انټیټیانې دي یا پلیس خبره کوم کاونټري فرض وکړه پروونس ویلیج سټي ډسټرکټ دا ټول ځایونه دي نو هغه زه وایم چې دا ما سره یو انټیټي شوه یا ابجکټ خبره کوم ویکل فرنیچر بوک پین صحیح ده
دا ټول ما سره انټیټي دي. کانسپټ خبره کو، ایونت خبره کو، پرچیز، اډمیشن، رجسټر، دا هم من کولای شو چې موږ انټیټي واخلو. صحیح ده. په کوم تاریخ دا شی واخیسته، څنګه یې واخیسته، په څو یې واخیسته، داخله څنګه وشوله، انټرنل ده که ایکسټرنل ده، فول ټایم ده، پارت ټایم ده، صحیح ده، فری ده یا وړیا ده، په پیسو ده، همداسې هر څه. کانسپټ هم موږ انټیټي اخیستلی شو، لکه اکاونټ، دا د چا اکاونټ دی، په کوم تاریخ جوړ کړی دی، اکاونټ نوم یې څه دی، اکاونټ ټایپ یې څه دی. پروګرامینګ یا پروګرام، دا هم موږ کولی شو چې انټیټي واخلو. سمه ده. انټیټي به څنګه پیژنو، په کوم شکل کې به وي. هر چېرته مو چې په ارډي کې د ریکټینګولر یا دغه د مستطیل په شکل یو څه لیدل او د هغه نوم یې په مابین کې لیکل شوی، موږ وایو چې د ما سره چې د انټیټي ده. د مستطیل یا ریکټینګولر شکل کې انټیټي ښایو او نوم یې په مابین کې لیکو. نو چېرته به هم چې په ارډي کې داسې یو څه لیدل، لکه دا شکل چې موږ تاسو ته ښکاري څلور کنجه شیپ کې دی، ریکټینګولر، او نیم یې په منځ کې د انټیټي، یا په که سټوډنټ وي ته سټوډنټ لیکم، که ټیچر وي ټیچر لیکم، دا به ما سره یو انټیټي وي. بل یو انټیټي څه کېدلی شي یا څه پکې اړین دی چې باید انټیټي کې کوم خواص وي او کوم خواص پکې نه وي. نو موږ وایو چې what entity should be. انټیټي کې کوم شیان باید وي. اول، an object that will have many instances in the database. ګورې انټیټي ما مخکې ویل چې یوازې یو څه به نه وي، دا به نور انسټنسز لري، نور نمونې به لري، نور فرع به لري، یا دې نه چیلډز به لري، یا اټریبیوټس به لري. صحیح ده. بل وایم چې an object that will be composed of multiple attributes. دا به نور اټریبیوټس لري. بل وایم چې د هغې نمونې به وي، لکه بوک ما سره یو انټیټي ټایپ دی. یو کتاب که زه د کیمیا کتاب ښیم، دا ما سره یو انټیټي انسټنس دی. او بیا وایم چې انټیټي به ما سره نور ملټیپل اټریبیوټس لري. که زه بوک خبره کوم، بوک نیم، بوک ټایپ، بوک ټایټل وغیره وغیره، دا شیونه، والیوم، پرایس، ټایپ، دا ټول شیونه به د هغې وي. صحیح ده. بل موږ وایو چې an object that we are trying to model. داسې object به وي چې موږ کوشش کوو چې هغه موډل کو. څه معنا؟ چې هغه نور سب انټیټیانې سب اټریبیوټس ولري، هغه داسې څه وي چې موډل کېدلی شي. بله خبره موږ کوو چې an entity should not be. انټیټي باید داسې یو څه نه وي لکه a user of a database system that has no more specification. زه هم چې د ډیټابیس یو یوزر دی. صحیح ده. یوزر احمد، نو احمد به نور څه دغه ولري، مشخصات ولري. او که زه هم چې د ټایپ څه شی دی، دا د کوم ځای دی، او دا څنګه بیا هغه ته پرسنټ جوړېږي. صحیح ده. خو داسې به نه کوم چې احمد یو انټیټي شو، محمود بل انټیټي شو، حامد بل انټیټي شو. دا غلط دی. یوزر نشي کېدلی. البته یوزر ټایپ یې موږ کولی شو، یا امپلای موږ کولی شو، سټوډنټ موږ کولی شو، اډمین موږ کولی شو، چې هغه بیا مختلف دغه به لري، مشخصات به لري. یا د یو ډیټابیس سیسټم یو آوټپوټ چې هغه هم یونیک شی دی، هغه هم موږ انټیټي نشو نیولی. لکه ریپورټ. اوس ریپورټ یو دغه دی، یو راپور دی، فرض وکړه مثبت یا منفي. یو وینې ټسټ یې ورکړی دی، موږ وایو چې مثبت، بس دې کې صرف مثبت خبره ده، په هغې کې نور اټریبیوټ نشته دي. نو موږ وایو چې دا ما سره یوازې راپور انټیټي نشي کېدلی. که زه هم چې بلډ ایگزامینیشن د وینې امتحان، نو دا به انټیټیز اخیستلی شم، ځکه کېدای شي چې هغې کې مختلف دغه ماته راکړي، مختلف د دې اگزام کله وشو، چیرته وشو، په څو پیسو وشو، چا وکړه، د کوم امراضو لپاره. نو نور دلته اټریبیوټس یې ولرل، بیا زه کولی شم چې هغه څنګه کړم، از انټیټي واخلم. لنډه خبره دا، کله چې یو څیز یا یو ابجیکټ یا یو تنګ هغه نور مشخصات ولري، نور اټریبیوټس ولري، انټیټي ورته ویلی شو. انټیټي موږ سره عموما په درې قسمه دی. یو ته موږ تاسو ویک انټیټي وایو، نوم نه معلومیږي، ضعیفه انټیټي. بل سټرانګ انټیټي ده یا قوي انټیټي. او بل اسوسییټیو انټیټي ده یا ایډنټیفاینګ انټیټي ده، چې موږ کله کله ریلیشنشپ نه انټیټي جوړو. وروسته به په دې باندې بحث وکړو، په هر یو باندې جدا جدا. Strong entity یا قوي entity موږ سره هغه entity ده، an entity that can exist without depending upon the existence of another entity is known as strong entity. موږ چې strong entity یا قوي entity هغه ده که بل entity نه وي، بیا هم دا موجودیت د دې شرط دی، دا په خپلو مټو درېدلی شي، ځان ته یوازې
پاتې کېدلی شي نو دې ته موږ سترانګ انټیټي وایو لکه بوک چې ما مخکې ویلي صحیح ده یا زه وایم چې لایبریرین یا زه وایم چې مخکې مو ویل سټوډنټ دا ټول موږ سره سترانګ انټیټي نه دي خو ویک انټیټي هغه انټیټي ده چې هغه په بل انټیټي باندې به څنګه وي ډیپندنت وي لکه زه وایم چې یو کس ما سره زه وایم امپلوی ما سره کارمند دی دا یو انټیټي شوه خو د ده مرض چې کوم دی که د مرض په اړه زه بیا نور معلومات لیکم دا ما سره ډیپندنټ انټیټي مرض په چا ډیپندنټ دی په امپلوی که کارمند او نو مرض به وي او که چېرته کارمند نه و نو مرض به څه کوي صحیح ده یا زه وایم چې زه یو کس را دعوتومه امپلوی یو کارمند را دعوتومه وکیل صاحب دی وزیر صاحب دی والی صاحب دی له هغې سره نور ګاردان دی یا د هغه ډرایور دی هغه په چا ډیپنډنټ دی په دې وکیل که وکیل وي یا ګاردان او دغه هم راځي که نه ما خو ګاردان نه دی دعوت کړی نو په چا ډیپنډنټ دی په دې وکیل باندې یا په وزیر باندې صحیح ده ډېر ښه A strong entity also called parent or owner entity دې ته parent یا اونر انټیټي هم ویلی شي او ویک انټیټي چې کوم ضعیفه یا کمزور انټیټي دی هغه ته چایلډ یا ډیپندنټ انټیټي هم موږ وایو ما سره سټوډنټ چې کوم دی دا ما سره سترانګ انټیټي ده ولې بل مهمه خبره دا چې په سترانګ انټیټي به خپل پرایمري کی به لري لکه یو کلی ده ملک به خپل لري او که کوم بل کلی کې ملک نه وي نو به د خواته کلي والا ورته وایي چې یو کس په هغه کلي کې راونیسي او لاس نه یې ونیسي وایي راځه زه در سره یم د دې کلي ملکي به ما او تا په ګډه کوو دا ستا چې کوم کلی دی زه در سره یم ما او تا په دواړه به د دې کلي ملکي کوو صحیح ده نو که چېرته دا کس نه وي هغه په یوازې ځان د هغه کلي ملکي نه شي کولی نو موږ چې په سترانګ انټیټي کې به پرایمري کی یا نماینده هم وي لکه دلته چې په سټوډنټ کې رول نمبر دی او رول نمبر د دې پرایمري کی دی د دې ټیبل دا ملک دی د قومندان دی د مشر دی د هغه نماینده دی چې موږ یې انډرلاین باندې ښیو نو په ویک انټیټي کې بیا خپل دغه نه وي خپل پرایمري کی هم نه وي صحیح ده ډېر ښه weak entity کې موږ خبره کوو چې an entity that exists only if another entity exists is known as weak entity weak entity د یو entity د کبله entity وي دا به هم وي که هغه نه وي دا هم بیا نشته دی لکه موږ تاسو هغه شاعر چې وایي چې د چنار غوندې په خپلو موټو زور کو د انګور غوندې په بل تاویږمه انګور اوس یو ډیپنډنټ انټیټي ده که چېرته چنار وي یا بله ونه وي یا معنا سفره وي خو دا به پرې وخیږي که چېرته هغه نه وي دا بیا بره نه شي پاتې کېدی په ځمکه به پروت وي صحیح ده نو موږ وایو چې دا موږ سره ویک انټیټي ده ولې ډیپنډنټ په بل چا ده د دې خپل هغه تنې کې دومره زور نشته دی چې دا بره پاتې شي پورته وخیږي It means that weak entity depends upon the existence of another entity. دا په دې معنی چې weak entity به هر وخت په بل entity باندې تکیه کړې وي که هغه entity وا دی به وي که هغه ولوېده هغه نه وه هغه ډیلیټ شوی دا هم ډیلیټ کېږي صحیح ده ډېر ښه suppose we want to store data of a student که چېرته موږ د یو شاګرد په اړه ډیټا سټور کوو نو هغه ته کلاس موږ اساین کړو هغه ته موږ نور څه اساین کړو نو موږ وایو چې دا موږ سره داسې ده it means that the data cannot be stored if class does not exist که چېرته زه د سټوډنټ زه وایم که موږ د شاګرد او د هغه د کلاس دغه ډیټا سټور کوو suppose we want to store data of a student د یو شاګرد په اړه موږ ډیټا سټور کوو after assigning a class to him کله چې دلته موږ یو کلاس اساین کوو صحیح ده It means that the data cannot be stored if class does not exist. که چېرته کلاس نه وي بیا نو هغې کې به شاګرد له کومه شي ځکه شاګرد خو په کلاس کې دی که کلاس نه وي نو شاګرد به له کومه شي صحیح ده ځکه هلته ډیپنډنسي راغله په ځینې حالاتو کې به شاګرد که جدا او کلاس جدا او ډیپنډنسي نه وه بیا ستونزه نه ده او په دغه مثال کې که موږ چې په کلاس په داخل کې شاګرد دی او زه کلاس کنسیډر کوم که کلاس وي خو شاګرد به وي که کلاس نه وي نو شاګرد هم نشي پاتې کېدلی ډېر ښه یا زه وایم فرض وکړه چې په پوهنتون کې به درس جریان لري که کله استاد وي که استاد نه وي نو شاګرد که راځي تشو کوټو ته یا تشو اطاقونو ته هلته درس به نه وي ځکه دلته دا ټیچینګ چې کوم دی دا ډیپینډ کوي په چا باندې دا په استاد باندې یو بل مثال زه وایم یو کتاب لیکل شوی دی د لیکونکي په واسطه که چېرته لیکونکی نه آیا کتاب لیکل کېدی شي نه نو دغه د کتاب لیکل کېدل په چا ډیپنډنټ دی په لیکونکي باندې ځکه لیکونکی به وي صحیح ده یا زه وایم چې یو مریض ته عملیات وشو نو که ډاکټر شته
عملیات کیږي او که ډاکټر نشته عملیات نه کیږي نو موږ چې د عملیات یا اپریشن یا سرجري چې کوم انټیټي ده دا په چا ډیپندنت ده په ډاکټر باندې ډېر ښه هیله ده چې پوه شوي In order to store the record of a student, we need to create an entity that represents a class first. نو موږ سره به کلاس اول وي بیا به ځکه که موږ ډیټا سټور کوو په اسکیل کې هم داسې ستونزې بیا راځي که یو انټیټي په بل ډیپنډنټ ده نو موږ اول هغه چې کوم اصلي انټیټي ده موږ هغه ریکارډ سټور کوو لازم یو بل ساده مثال وایم ما سره دوه ټیبل دي یو ټیبل د امپلوي یا د کارمندانو ټیبل ده او دویم ټیبل د تنخواه ټیبل ده تاسو فکر وکړئ امیجن دټ که چیرته موږ د امپلوي ټیبل کې انټري نه وي کړې یعنې کارمندان مشخص نه وي او د تنخواه ټیبل کې موږ تنخواه ذکر کوو 50,000 تنخواه ده د چا د پیریانو نه اول باید کارمندان وي موږ کسان لیکلي وي 1 2 3 شل 50 کارمندان دي موږ سره بیا دا تنخواه چې کوم ټیبل ده دا په چا ډیپنډنټ ده په کارمندانو باندې ځکه تنخواه څوک اخلي کارمند که کارمند نه تنخواه پیریان خو نه اخلي نو موږ چې د تنخواه ټیبل په چا ډیپنډنټ ده په کارمندانو باندې نو داسې حالت کې موږ وایو بیا ویک حالت یې موږ هلته وایو که چېرته په سیلري ټیبل یا کې خپل پرایمري کی وه بیا موږ وایو چې اوس ویک ټیبل نه دی او که پرایمري کی هم پکې نه وه او ډیپنډنټ هم په کارمند باندې بیا موږ وایو چې ویک یا کمزوری انټیټي ده بیا د سترانګ انټیټي او د کمزوري انټیټي ترمنځ چې کوم اړیکه ده هغه اړیکه هم کمزوري وي ځکه موږ په پښتو کې یو متل کوو چې د کمزوري سړي سره د انډیوالي شوه هغه انډیوالي دې هم کمزوري ده ځکه کس کمزوری دی نو بیا هغه ریلیشنشپ یا اړیکه هم کمزوري وي وروسته بیا موږ وایو بیا په ډبل لاین باندې موږ ښایو The entity on which the weak entity depends is called owner or identifying owner. کله چې موږ هغه کوم انټیټي چې په بل باندې تکیه کړې ده نو موږ هغه ته وایو چې اونر ده او یا ورته وایو چې identifying owner. A weak entity is represented by double line rectangle کې خو ښایو خو په دوه لینونو کې ښایو صحیح ده د راتلونکي چې کوم اگزامپل ده په دې کې موږ سره حذف چې کوم دی دا ویک دغه د ریلیشنشپ دی یا حذف موږ سره اما مخکې خبره موږ وکړه چې موږ سره ډیپنډنټ چې کوم ټیبل دی دا ویک ټیبل ده ویک انټیټي ده ځکه په ډبل لین باندې موږ ښودلې ده صحیح ده دا ډیپنډنټ په چا باندې دی په امپلوي که امپلوي وي دا ډیپنډنټ یې هماغه ډرایور او باډي ګارډ او دا خلک دي امپلوي کوي دا خلک هم دي که امپلوي نه وي دا خلک هم نه وي نو دوی سره د دې دواړو ټیبلو منځ کې چې کوم اړیکه ده اړیکه موږ نارملي په یو لین باندې ښایو صحیح ده یو ډایمنډ شیپ باندې ښایو دغه چې کوم ریکټنګل ده دا یو انټیټي ده دا ریکټنګل بل انټیټي ده دا ډیپندنت چې کوم ده دا ویک انټیټي ده په چا باندې ډیپندنت ده په د امپلوي باندې دوی ترمنځ چې کوم اړیکه ده هغه اړیکه هم کمزوري ده هغه هم موږ په ډبل لین باندې ښیو او موږ دې ته وایو چې دا ایډنټیفاینګ اونر دی یا دې ترمنځ دغه اړیکه هم کمزوري ده صحیح ده دا چې کوم دی د امپلوي بره دغه موږ په کولیپس یا په اول شکل کې ښیو دا اټریبیوټ دی امپلوي یو اټریبیوټ امپلوي نیم ده بل امپلوي آی ډي ده امپلوي آی ډي لاندې خط کش شوی نو موږ وایو چې دا ما سره پرایمري کی ده دا ما سره کوم هغه ده پرایمري کی یا ځانګړې کی ده همداسې په ډیپنډنټ کې ډیټ اف برث دا ما سره نارمل اټریبیوټ ده کوم چې ډیپنډنټ نیم ده دې ته بیا وروسته دې ته موږ کمپوزیټ اټریبیوټ وایو ولې د یو اټریبیوټ له نور اټریبیوټ نه جوړ شوی فرست نیم میډل نیم لاست نیم نو موږ وایو چې یو اټریبیوټ کله نور اټریبیوټ نه جوړوي ته بیا موږ چې وایو کمپوزیټ اټریبیوټ وروسته راځي اټریبیوټ مختلف اقسام لري موږ سره نارمل اټریبیوټ دی کمپوزیټ اټریبیوټ دی ډیرایوډ اټریبیوټ دی ملټي ویلیډ اټریبیوټ دی یا کمپوزیټ ده چې دغه اټریبیوټ موږ ته کوم مخته راغلی دی دا موږ سره کمپوزیټ اټریبیوټ دی خو زمونږ ټول هدف په څه کې و په ویک انټیټي کې او په ایډنټیفاینګ اونر کې یا په ایډنټیفاینګ ریلیشنشپ کې چې دغه ریلیشنشپ هم موږ سره کمزوری دی په ډبل لین یې ښیو دا انټیټي هم موږ سره کمزوری ده په ډبل لین باندې ښیو صحیح ده او دا امپلوي چې کوم دی دا سټرانګ انټیټي ده ځکه دا خپل دغه هم لري خپل پرایمري کی هم لري او ډیپندنت چې کوم دی دا بیچاره پرایمري کی هم نه لري صحیح ده دا په چا تکیه کړی په د امپلوي باندې په دې مخکې سلاید کې موږ ته ایډنټیفاینګ ریلیشنشپ ما هم وپېژندل چې حذف او ویک انټیټي ما هم وپېژندل چې ډیپندنټ او سټرانګ انټیټي ما هم وپېژندل چې څوک امپلوي صحیح ده اسوسییټیو انټیټي دریم قسم ده یا دریم ټایپ دی ابا موږ په بلې ویډیو کې وایو